د هر څه چې په دنیا کې روان دي ګورې واورې تا ته پر خپل ملګري ښه درک درکوي ته یې وازمایې ستا ملګري ته وایي چې یاره آخرت را روان دی دا دنیا ختمېدونکې ده حساب کتاب ستا دی به درته وایي یاره ته دا د غم خبرې پرېږده دا ته څه بلا په دې پوه چې د دې سړي په ایمان کې کار سته فورا صحبت انډوالي پرېږده ځای په ځای کنې ستا ایمان به هم د اهل ته راورسوي صحبت صالح تو را صالح کند صحبت طالح تو را طالح کند د صالح نیک ملګري به صحبت په تا نیک جوړ کړي او که هغه درته وایي چې ووله راسه ما او تا زندګي برابره کړو د لمانځه 5 وخت لمانځو ته به فلانکي جماعت کې پر ما غږ کوي زه پر تا غږ کوم په دې پوه شه چې دغه ملګری دی صادق دی ورسره ټینګه ملګرتیا دی او که په یو مجلس کې د دنیا بحث شروع وي ګرد داسې په توجه ورته ناست کله چې د آخرت بحث شروع شي یو ځان اچي بالښت په دې پوه شه چې د دې معاشرې د خلکو په ایمانو کې کار شته د ایمانونه کمزوري سوي دي خپل ایمانونه قوي کړي په څه شي باندې قوي کړي د آخرت باندې اذکروا ذکر هاضم اللذات الموت دغه خواهشات دغه د نفس تقاضاوي چې ختموي هغه شی یاد وساته څه شي دی هغه شی مرګ تا ته نفس وایي چې راسه یاره هلته مال پروت یې راپورته کوي یو سکون ته به دا ورته وایي چې په دغه حال کې اسرائیل رالی زما روح یې وکړي زه به څه وایم خو په دغه حال کې د قیامت په ورځ الله حضور ته پورته کېږي په داسې حال کې غلبه یم یا خدای نخواسته نفس تقاضا دا و چې راسه زنا موقع جوړه کړه العیاذ بالله د لواطت موقع جوړه کړه ته خو د خپل نفس ته وایې چې نه 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 والآخره خیر و ابقا آخرت زندگی همیشه دی او در دې دنیا ژوند خیر دی که په دغه حال کې ما ته مرګ رالی او زه مړ سم بیا به څه واورئ ځوانانو نبی علیه الصلاة والسلام د قیامت حالات بیانوي چې داسې شدید ګرمي به وي لمر به پر نیزه ولاړې خلک به په خولو کې ډوب وي د انسانانو مشابهت د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دریاب د موجو سره ورکړي دي داسې به موجونه وي دومره انسانان به دلته به یو څو ځوانان د الله د عرش د سایې لاندې ارام تم ناست شمار کې ځان په دې ځوانانو کې لږ سختي یې وسې نفس غله که خواهشات شاته وغورځوه شیطان سر د علاوت د دشمني وکړه د دغه ورځې اساني لاسته راوړه کم ځوان کم نیکبخته ځوان هغه ځوان چې پر زنا یې طاقت پیدا کړي هغه ځوان العیاذ بالله پر لواطت یې طاقت پیدا کړي کله چې هېڅ رکاوټ او بندش په مابینځ کې نه و د لواطت او د زنا بلکل یې کولی شوی لیکن د الله د خوف او د ویرې څخه یې پرېښوي نیکو دغه ځوان به د قیامت په ورځ د الله د عرش تر سایې لاندې ارام او تم ناست 15 منټه خواهشات په خاطر باندې ټول آخرت مو تباه کړي او اورئ زموږ معاشره کې دا افعال بیخي زیات شوي د قیامت په ورځ چې د الله حضور ته راسي بعض کسان به د بدن د بدبویي سره ټول د محشرګاه انسانان پازوي دا پزې به نیولي دا به کوشش چې هلته وغورځوه دا به کم بدبویه خلک دا هغه کسان چې په دنیا کې زنا یا لواطت کړی دی العیاذ بالله د دې د بدبویي څخه به ټول محشرګاه په مشکل او په تکلیف باندې اخته چې کور دې خراب شه رب دې تباه کړه د کومې خوا ماته نږدې راغلی اخوا ته لرې څه ولاړ شه د مخ څه مې پرته څه نه دې کول پکار د زندګي یو امانت ده دا ستا ځواني امانت ده دا ستا ژوند امانت دی دا ستا د بدن ټولې اعضاوې امانت دي د دې دپاره حدود ستا لاس به چپه نه استعمالوې سترګه به چپه نه استعمالوې پزه به نه استعمالوې غوږ به نه استعمالوې د بدن ټوله اعضا به د الله په نافرماني به نه استعمالوې بیا به ته کامیابه کېږي که دا رقم خودسرانه زندگی شروع دا کافران دغه رقم کوي الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دنیا د کافر دپاره جنت دی په جنت کې الله وایي ما تشتهي اصل چې کوي هغه کوه کافر په دنیا کې د چمونه کوي عام تر دې چې دا ظالمان په خپل زندگی کې د دومرې زیات خواهشاتو مطابق بیا هم نه دي خوشحاله دې ظالمانو خپل خواهشات عوج ته ورسول د پای ټکي ته ځان ورسول زنا خو یې عام کړ د مور سره یې نکاح یې وکړل
د خور سره یې نکاح یې وکړلې ان تر دې چې دا بلې ورځې راپور دی یو ملک سان خارج ممالکو کې هغه په هفته کې یو ورځ لري دا خلک خپلې ښځې سره سودا کوي العیاذ بالله ته د خویشت لیکن د هغه باوجود پیسې ستا دي بنګله ستا ده خواهشات ستا دي د نفس پیروي ستا ده باید ته نرګودو خوشحاله وي تا ته څه پېښه ده چې په پنځه پنځه منټه کې یوه خودکشي ستا په ملک کې کېږي جاپانه تا ته څه پېښه ده چې تا د خودکشي دپاره داسې مشینري جوړه کړل چې انسان په درد او په تکلیف نه پوه کړي مړ کړي ولې جوړه یې خو پرېږده جنت دی په جنت کې سړی د مرګ تمنا کوي لا وایي لو كانت الدنیا که چیرې دنیا د الله په وړاندې د یوه ماشي د وزر مطابق حیثیت لري لما سقا کافره کافر ته به یو غړپ هم پر دنیا نه وای ورکړی دا به د هغې د لوږې مردارېدلی لیکن کافران آباد دي په هر څه آباد دي په دې پوه شي چې دنیا ملعونه ده کافر ته یې ورکړی مسلمانه ته نو په کوم فکر کې راواله ستاسو ولې آخرت یو دی ته خو نبي لرې تا ته خو قرآن پروت دی تا ته خو نبوي ارشادات پراته دي تا ته خو تاریخ پروت دی ستا خو آخرت زندگی ده دغه دنیا خو ستا دپاره یو کښت دی اصول بیا په آخرت کې لاسته راوړې ته ولې د کافر پر لار روان یې ته ولې د بل پر لار روان یې ته ولې ځان د کافر په شکل جوړوې ته ولې په خپل ځان کې عادات او کردار او رفتار ټول د کافر په شان باندې کوې عجبا لک افسوس پر تا باندې